روشن بنگش صاحب شاګردان ډیر دي خو زه به دا فخر اعزاز مخصوصوم چې روشن بنگش صاحب په دې فخر کولو ملګرو ته وایي چې زما شاګردانو کې ښه شاګرد فخري بنگش دی او خبره اوري نو زه خو اوس هم نه پوهېږم خو دا اعزاز ماته حاصل دی چې د ټولو کتابونو چاپ کېدو او تقسیمول دا چارې مې ماته سپارلې وي نو ما د هغه په ژوند چې ژوندی و نظم لیکلی و خو ملګري ډېر دي زه نظم نه وایم د هغه روشن صاحب د شاګردۍ دا حاصل و روشن صاحب باندې ډېره مدعا شوه خلو ته هم سبونه خوړو مونږ نن پروګرام را جوړ کړی دی زه روشن بنگش صاحب باندې یو تعارفي غوندې مضمون وړاندې کوم زما روشن بنگش صاحب ته ډي وي ریډیو کې مرکه جوړه کړې وه بلکې پروګرام و د سردار علي ټکر صاحب د غزل نو هغه پروګرام کې ما ټکر صاحب سره خبره کړې وه چې روشن بنگش صاحب پروګرام کوو نو هغه موږ ته پروګرام 3 کاله وړاندې کړی و چې هغه کې میلمانه یار محمد محبوب صاحب ډاکټر یار محمد محبوب صاحب او ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب نو تعارفي کلمات تعارفي کرښې زما دا وې چې هغه د روشن بنگش صاحب ته ژوندی و دا ما پروګرام کړی و ډي وي ریډیو ته ما ورولې وې نو هغه څو کرښې تاسو سره شریکوم امید دی چې تاسو به یې واورئ دا روشن بنگش صاحب ژوند او فن خپل نوم روشن علي خان او ادبي نوم روشن بنگش دی د کورمې ضلع پرچینار په مشهور کلي شلوزان کې د خدای بخلي حسین علي خان کرا په کال 1915 کې زیږېدلی دی تر لسم جماعته پورې زده کړې د خپل کلي ګورنمنټ های سکول شلوزانه ترسره کړي دي خو د غربت له وجې د تعلیم نوره سلسله جاري ونه ساتله شوه او په کال 1983 کې د روزګار په سلسله کې سره د ټولې کورنۍ پیټه ته په کډه لاړ د ماشومتوب نه یې د پښتو ژبې شعر و شاعرۍ سره د کچه مینه لرله خو د شاعرۍ باقاعده آغاز یې د 1990 یعنی 1990 نه کړی دی د کال 1992 نه تر کال 1998 پورې اووه کاله د ملګري لیکوال ادبي تنظیم رجسټر پیټه باقاعده غړی پاتې شوی دی هلته یې د نوموړو شاعرانو ادیبانو لکه محمود ایاز صاحب پروفیسر درویش ګوراني صاحب مقدس خان معصوم صاحب عمر ګل اسکر صاحب ارواحات افضل شوق صاحب عبدالرؤوف پردیکی صاحب علي کمیل قزلباش صاحب خلیل باور صاحب ډاکټر لیاقت ابان صاحب شفیق العالم مزوریار صاحب او داسې نورو ډیرو سره په باقاعده توګه ناسته پاسته مشاعرو اجلاسونو ادبي او تنقیدي غونډو او نورو ادبي هلو ځلو کې برخه واخیسته او د هغو نه یې زده کړه وکړه د ژوند 15 کلونه پیټه کې تېرولو نه پس 1998 کې خپل کلي شلوزان ته واپس په کډه راغی او په پرچینار بازار کې خپل کاروبار پیلولو سره سره ادبي هلې ځلې هم جاري وساتلې تر اوسه پورې د روشن بنگش صاحب د نظم او نثر 18 کتابونه چاپ شوي دي اولنی کتاب د روحان فکرونه په نوم چې شعري ټولګه ده په جون 2001 کې چاپ شوی دی دویم او دریم کتاب حسین د هر چا محسن او د فرات په خوا کې تږي چې د حمد و نعت منقبت او کربلا واقعې د مرثیو مجموعې دي په دسمبر 2004 کې چاپ شوی دی د مزاحیات سره مجموعه خندیدنې در پیرزو دي په جون 2008 کې چاپ شوی ده پښتو محاورتي لغات چونګله خرواره اول ټوک په فروری 2009 کې چاپ شوی دی پښتو محاورتي لغات چونګله خرواره اول دویم او دریم ټوک په یو ځای چې قریبا 1400 صفحې لري په 2011 کې چاپ شوی دی د مزاحیه افسانو دویمه مجموعه د خندا غشي درخوشي یې په جنوري 2011 کې چاپ شوی دی شعري مجموعه ویرونه په نغمو کې په کال 2012 او مزاحي شعري مجموعه راشه کتودېږي په مارچ 2014 کې ساندې بیا تاندې شعري مجموعه فروری 2014 او شعري مجموعه د ناخوالو انځورونه دي شعرونه په جنوري 2019 کې چاپ شوی دی د نثري لیکنو تکلونو او مضمونونو کتاب د ملغلرو امیلي په 2019 جنوري او آخري کتاب په کینوس د کربلا چې د حمد نعت منقبت او مرثیو مجموعه ده په اپریل 2013 کې چاپ شوی د دین علاوه د نظم او نثر څلور کتابونه یې ناچاپه پراته دي
په مختلفو ورځپاڼو او ادبي مجلو کې روشن منګش صاحب لیکونه چاپ شوي دي چې پکې پاټه ورځپاڼې ته هفتوار کلم ادبنامه او د جرس مجلې ته د دې ګاڼې شاعر په عنوان د ذکر وړ دي او د افسانوي مجموعې خندېده مې تر پیرزونه یوه افسانه ژوندی مړی پردی مړی د EVT خیبر چینل پېښور نه د ښاغلي پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزي صاحب په وساطت نشر شوي هم ده. د پښتونخوا د مختلفو ضلعو په ادبي غونډو اجلاسونو مشاعرو کې په باقاعده توګه برخه اخیستې ده خو د بدقسمتۍ نه په ژوند کې 3-4 ځله د ټرافیکي حادثو سره مخ شوی دی او په تیره د پالیز او شوګر مرضونو دومره کړولی دی چې اوس یې د سترګو نظر بیخي کمزوری شوی دی. دا هغه وخت کې روشن صاحب ژوندی و نو ما لیکلي او د لیک لیست جوګه نه دی پاتې شوی. د روشن منګش صاحب په ژوند او فن باندې ښاغلي پروفیسر اسیر منګل صاحب په سهیلي رنګونه او محترم حمیش خلیل صاحب په پښتانه لیکوال دریم ټوکي هم خپل تاثرات وړاندې کړي دي. خو زه د روشن منګش صاحب په مختلفو شعري مجموعو باندې د څو نوموړو شاعرانو او ادیبانو لیکلي تاثراتو نه څو لنډ اقتباسات وړاندې کوم. روشن منګش صاحب اولنی شعري مجموعه روخان فکرونه په سریزه کې ارواښاد ډاکټر راجوالي شاه خټک صاحب لیکي چې پښتو کې اکثر د خیال او فکر تکرار موندی شي. یو مضمون مختلف شاعران په جدا جدا انداز کې بیانوي ولې داسې هم کېږي چې یو شاعر د خپل انفرادي سوچ په بنیاد د خیال او فکر نوې تجربې وکړي او د پښتو لمن د تازه او نوي خیالونو په هوا معطره کړي. د روشن منګش د دغه رنګ د نوي فکر د شعرونو نوي انداز او د خپل داخل د اظهار ښکلی شاعر دی. که هر څو د هغه تاثر د ماحول له رنګ اخیسته شوی دی او د وخت تقاضې او کیفیات په داخلي فکر اثرانداز شوي دي خو د پښتون شاعر په شان خارج د خپل ذات په رنګ رنګین کړی دی او دا یې د شعر لویه خوبي هم ده. ډاکټر حنیف خلیل صاحب لیکي د روشن صاحب کتاب د پیغام الفتونو په سریزه کې چې ښاغلی روشن د نظم او غزل دواړو په مزاج ښه پوهه دی. په نظم کې مقصدیت او په غزل کې تغزل په ځای ساتل د زیرک شاعر کار وي او روشن په دغه تله پراخیږي. همدې کتاب په یو بل لیک کې ښاغلی عمرګل اسکر صاحب لیکي چې روشن د عامو انسانانو په رنګ خپل ژوند تېروي او د حساس له خاوند دی. د معاشرتي عدم مساوات احساس ورسره ډېر زیات دی ځکه په هره ناوړه پېښه یې احساس ژوبل شي او چې د شعر په لیکلو پیل وکړي نو بیا روان دریاب دی. د ترقی پسندې شاعرۍ نښې پکې جوتې ښکاري. او شعري مجموعه په ژوبلو شونډو شوې سندرې ژوبلې باندې یو لیکي ښاغلی ډاکټر شیرزمان سیماب صاحب د روشن منګش صاحب په شعري فن څه داسې وایي. روشن صاحب د خپل غیر معمولي فن توان له مخه د خپل عصر پخو شاعرانو کې شمېر لري او خپل ځانګړي فکر او نظر ورله د سنجیده لیکوالانو په صف کې د اورېدو ځای پیدا کړی دی. په دې چې د خپل چاپېرچل د وړې خبرې په غور سره جاج اخلي او د دغه حالاتو او واقعاتو ترجماني د خپل فن فریضه ګڼي او هم په دغه تناظر کې خپل فن د تحلیق د مرحلو نه راتېروي. اقتباسات ډېر دي، زه مختصروم. د سنجیده ادب تحلیق کولو سره روشن منګش صاحب د طنز و مزاح په میدان کې هم په نظم و نثر دواړو کې تبادلمایي کړې ده. په نثر کې د مزاحیه افسانو 2 مجموعې او په نظم کې د طنز و مزاح یوه شعري ټولګه چاپ شوې ده چې پکې د پښتني ټولنې فرسوده روایاتو، جهالت، ناانصافۍ، بېعزتونو او نورو ډېرو ناوړه کارونو ته ګوته نیولې ده. د تحقیق په میدان کې هم په زړه پورې کار کړی دی چې پښتو مهاریتي لغات چوګله خرواره د پښتو ادب په جوړۍ کې ډېره اهمه اضافه ده. د روشن منګش صاحب د شاعرۍ ژبه ساده، روانه او عام فهمه ده او د سهل ممتنع غوره نمونه ده. په اخره کې به زه د روشن منګش صاحب د ځینې غزلونو څو شعرونه د نمونې په توګه وړاندې کړم. زه شعرونه مختصر کوم. روشن منګش شعرونه یې ډېر طویل اوس چې پرې رقیب ګورم هم ماته محترم ښکارېږي، چې پرې رقیب ګورم هم ماته محترم ښکارېږي. محبت څومره ښکلی ما لره نظر وینځلی او پایز به تل د انسانیت په لوړ مقام وي هغه، پایز به تل د انسانیت په لوړ مقام وي هغه چې د خدمت جذبې وي چا لره ځیګر وینځلی، چې ستا په یاد کې به علوم د اکثر په تړ موښکو. ډېر ښکلی شعر دی. چې ستا په یاد کې به علوم د اکثر په تړ موښکو، ما اوس د خپل
خپلې اوږې هغه یو څادر وینځلی چې ستا په یاد کې به ولوم د اکثر په تړ مو اوښکو ما اوس د خپلې اوږې هغه یو څادر وینځلی روشنه اوس به انتظار کوو تعبیر یې ګورو روشنه اوس به انتظار کوو تعبیر یې ګورو پرون په خوب کې مې په 12 ګوخر مینځلی شعرونه ډېر دي ټیم مزید نه اخلم ډېره مننه د اورېدو نه